د پخوا زمانې قصه ده. په نورپور نومي کلي کې د رحمت په نوم یو موچي اوسېده. رحمت ډېر ښه انسان و، خو ډېر غریب و او ډېر په غریبۍ او په مشکل کې به یې وخت تېرېده. یو ورځ په کلي کې موسم ډېر خراب و او تیز توپان شروع و او رحمت ډېر خفه و ځکه چې سحر داسې یې هېڅ کار نه و شوی او دغسې سوچونو کې ناست و چې اچانک یو سړی راغی. سلام علیکم روڑا. وعلیکم السلام. وایه جی. یاره بوتان میں پالش کول خو پیسې را سره نشته، پړی به رالو کی. رحمت هسې هم خفه و او کار یې هم نو شوی. لږ ساعت سوچ یې وکړ او جی سیده بس پالش وکم. او د هغې نه پس رحمت هغې سړي له دواړه بوتان پالش کړل. روڑا ستا ډېره مننه. زه یو جادوګر یم، ما سره پیسې خو نشته، خو تا ما سره نیکي وکړه، نو تا له زه ستا د نیکۍ بدله ضرور درکوم. دا واله ستا د نیکۍ بدله دا یو عام چیلې نه بلکې جادو والا چیلې ده. دې ته وایه چیرې چیلې ځان اوسنده، سونه راته راوسنده، نو دا به تاله د سرو زرو سکې راغورځوي. او د دې نه پس اچانک هغه جادوګر غیب شي. رحمت چې دا چیلې وویني نو ډېر خوشحاله شي. فوراً یې په غېږ کې اوچته کي او د کور طرف ته روان شي. خو موسم ډېر خراب وي. په لاره کې د رحمت د ترور کور راځي. رحمت سوچ وکړي چې ترور کره به لږ ایسار شم او چې کله موسم لږ صفا شي نو بیا به کور ته ځم. یا درلمه دا څوک په دې وخت ورده به وی. وی رحمت دا تی راځه دننه بچي. رحمته بچي څنګه په دې وخت کې راولي؟ یاره ترورې کور ته روانم، خو دا موسم ډېر خراب و، نو ما وې دلته به لږ ایسار شم چې دا موسم لږ سم شي نو بیا به کور ته ځم. وی خپل مطلب یا داسې خورو د ترور تپوس نه کوي. او ښه رحمته دا چیلې د کوم ځای نه راوسته؟ ترورې دا عام چیلې نه ده، دا یو جادوګره چیلې ده. دا راله یو جادوګر راکړه او دې ته چې وې چې چیلې ځان اوسنده، سونه راته راوسنده، نو وی دا به درله د سرو زرو سکې درکوي. هلکه دا خو سمه موخه ده، ورېږه چې چل ورسره وکړم. ښه رحمته بچي ته کښېنه، زه تا له چای راوړم. ښه د رحمت ترور ډېره خودغرضه او لالچي ښځه وي. رحمت ته په چایو کې د بېهوشه کېدو دوی مکس کړي. ان دا واله بچي یخني به دې شوي، ګرمه ګرمه چای وڅښه. او رحمت چې کله چای وڅښي نو د هغې نه پس بېهوشه شي. او د رحمت ترور هغه چیلې پټه کړي او د هغې په شان یو بله چیلې هغې سره بدله کړي. یو ساعت پس موسم صفا شي. رحمت خپله چیلې په غېږ کې او کور ته روان شي. السلام علیکم. څنګه یې جی؟ وعلیکم السلام. ښه یم، ته ښه یې؟ دا چیلې د کوم ځای نه راوسته؟ ښځې دا عام چیلې نه ده، دا جادو والا چیلې ده. ګوره ورته چیلې ځان اوسنده، سونه راته راوسنده. کم د سونه خو نشته. چیلې ځان اوسنده، سونه راته راوسنده. او دغسې رحمت ډېر کوشش وکړي خو چیلې هېڅ د سرو سکې راونه غورځوي. رحمت ډېر خفه شي او په سبا باندې د ځنګل طرف ته روان شي. جادوګر ورته ویلی و چې زما کور د ځنګل سره خوا کې دی. او یو ساعت پس رحمت ته په ځنګل کې یو جونګړه په نظر راشي. رحمته دا ته یې؟ بهر سکې دننه راځه. ښه رحمته وایه که نه څنګه راغلې؟ ولې داسې خفه ناست یې؟ یاره جی تاسو چې کومه چیلې راکړې وه په هغې هم ما ډېر کوشش وکړو، خو سم راته میلو نه شو. ښځه خفه کېږه مه، دا واخله. دا یو عام کپله نه ده، جادو والا کپله ده. جادو والا؟ نو دې سره به څه کوم؟ ګوره ورته کپړې خور شه، ما په خېټه موړ کا.
دې ته چې ته دا وې نو تا ته به هر قسم خوراک میلاویږي. واه واه اوس په مزه وکي. او رحمت هغه کپړه د ځان سره ونیسي او د کور طرف ته په خوشحالی خوشحالی روان شي. خو رحمت لا یو ځل بیا د هغه ترور مخې له ورشي. څه کې فریا چرته رواني او دا کپله دې چرته روانه کړې ده؟ دا هم جادوګر راکړه، جادو والا کپړه ده. جادو والا کپله هلکه دا خو بیا سم چانس دی. راځه یو کپ چای به وڅکي بیا به کور ته ځي. او رحمت بیا د ترور سره د هغوی کور ته روان شو. رحمت یو ډیر ساده انسان و او یو ځل بیا د ترور په خبرو دوکه شو. تا والا بچي ډېره ښایسته چای مې دله پخه کړه، دا وڅکه. او رحمت چې چای وڅکله نو بیا بېهوشه شو. ترور یې هغه کپړه واغشته او د هغې په ځای یې ورته بله کپړه بدله کړه. السلام علیکم، بخیر راغلی. وعلیکم السلام، خدای دې وبخه. دا وګوره ښځې څه مې درله راوړل. یې سړیه دا دې بیا سره په مخه کړی دي. ښځې دا عام کپړه نه ده، جادو والا کپړه ده. ګوره ورته کپړې کپړې خوشه ما په خېټه مول کا. وایې دا څو شو؟ پته نه لګي چې روزانه د څوک دوکه کوي. او دغسې یو ځل بیا رحمت ډیر خفه شي او په سبا باندې رحمت دوباره بیا د جادوګر کور ته لاړ شي. یاره جي تاسو چې مال څه راکې او زه کور ته لاړ شم نو هلته بیا کار نه کوي. ها داسې نشي کېدی. تاله چې زه څه درکم او ته کور ته ځي نو دا راته ووایه ته په لار کې چا سره میلاویږي که نه ډایرکټ کور ته ځي. په لاره کې زما د ترور کور دی، زه هغې کره ځم. ښه نو بیا ټول کار ستا په ترور کې دی. اوس زه په ټوله خبره پوه شوم، غم مه کوه، اوس به ورله سم علاج وکړم. رحمته دا یو عام چوکه نه ده، جادو والا چوکه ده. جادو والا چوکه؟ نو دې سره به زه اوس څه کومه؟ دا به واخلي او ترور کره به لاړ شي او دې ته به ووایې چوکې چوکې تو شه، د ترور نه مې راتو شه. او ترور ته به صرف دومره ووایې چې زما هغه چیلې او کپله واپس راکه. اوس رحمت هم په ټوله قصه پوه شو. هغه چوکه یې واغشته او د ترور کور ته روان شو. سلام علیکم خریا، څنګه یې؟ څنګه داسې اچانک راغلی؟ یاره راغلمه، ما وې د ترور تپوس به مې وکړم چې ترور مې په کم حال کې ده. فریا دا شوکایي د کوم ځای نه راوړه؟ ترور دا عام چوکه نه ده، جادو والا چوکه ده. جادو والا چوکه دا څنګه کار کوي؟ ګوره ورته چوکې چوکې تو شه، د ترور نه مې راتو شه. او د هغې نه پس هغه چوکه د رحمت ترور قسم ووخي د رحمت نه معافي وغواړي او رحمت ته خپله چیلې او کپړه واپس کړي. او رحمت خپله چیلې او خپله کپړه واخلي، کور ته لاړ شي. او ښځه چې یې هم دا هر څه وویني نو ډېره حیرانه او خوشحاله شي. او دغسې لږ وخت پس رحمت ډېر مالداره شي او په کلي کې په یو غټه بنګله کې اوسیږي. خو رحمت ډېر ښه انسان وي، په هغې دولت باندې هغه د کلي د غریبانانو مدد کوي. او دغسې رحمت د هغه د نیکۍ صله میلو شي او د ټول کلي خلک د رحمت سره په خوشحالی خوشحالی ژوند تیروي.